عام مسلمانان لر چونکه دی وخت کې تاسو ته پته ده چې تمام دنیا تمام مسلمانان چې چرته دي مسلمان په پریشانه کې دي مسلمان په خفګان کې دي د غریبې پریشانی لا وختي راته یو مولوي صاحب رنګو ویره یو زنانه ده وی چې زما زوی چې کم دی یو خټه کې مونږ نه کوي او بل بس 24 घंटे کور کې پروتي نه د کار څه سوچتا نه دین شته نه دنیا شته نو ما ورته 200 ځل قل هو الله احد ولا شروع کا مورته وای 200 ځل قل هو الله احد وای نو نن سبا ټول دنیا په پریشانه کې ده نو یو عمل در کوم دلا د ځان سره چا چې قرآن شریف ویلې دي نو شروع کې چا نه دی ویلې قرآن شروع کې قرآن وای ورنه زمای د الله په ذات قسمی کته په زندگی کې چرتم دا سوچونه کې چې دا قرآن دا ویل غواړي نو زمای د الله په ذات قسمی د قرآن د وینا مطابق دنیا کې د غټ سترګې د مرګ نه وروسته به د قبر نډون را پاسې چا چې قرآن ویلې دي 15 منځونه دي د هر منځ پسې یو سورت وای د هر منځ پسې یو سورت پابندۍ سره کم از کم یو کال اهتمام سره پابندۍ سره دا وای سار منځ پسې سورت یاسین وای حضور علیہ السلام فرمای من قرأ سورت یاسین فی صدر النهار قضیت حوائجه چې کم سړی د ورځې په اول کې سورت یاسین وی الله پاک به د ټول ورځې حاجتونه پوره کوي سار منځ پسې سورت یاسین اهتمام سره وای ماسپخین منځ پسې سورت فتح وای شپږشتمه سپاره کې سورت فتح ده فتح کولا وېدو ته وي څنګه چې الله پاک حضور علیہ السلام ته مکه فتح کړی و دغه رنګه به تا لپاره الله پاک د انسانانو د حیواناتو د مخلوقاتو زړونه فتح کوي او الله پاک به کوم دې کامیابی درکړي فتح کامیابی ته وي ماسپخین منځ پسې سورت فتح وای مازیګر منځ پسې عامه تساءلون منه سورې نبأ ورته وي دا وای او ماخام منځ پسې سورت واقعہ وایا حضور علیہ السلام فرمائی من قرأ سورت الواقعہ کم انسان چې هر شپه سورت واقعہ وای لم تصبه فاقة ابدا دله بچرته ولګه نه ملاویږي بوله دی فیسبوک باندې یو کس چې کم دی غور کړی چې یو کس د وړو د نه ملاوېدو د وجنا د غریبې د وجنا اول سلور بچی مړ کړو به خودکشي وکړه یو عالم ورپسې بیان ورکړو وی د خدای بدقسمته چې وجل دی نو د هغې نه راوله یو مدرسه کې داخل کا د هغوی د روټۍ نه هم تخلاص اوسه الله پاک به هغه له رزق ورکوي نو صورت واقعه ماښام منځه پسې وایي الله جل شانه به مالی دې ته د غنا او د مالدارۍ صورت وي او ماسخوتن تبارک الذی وایه ماسخوتن منځه پسې تبارک الذی وایه کم انسان چې هر شپه تبارک الذی وایي دیبا دا قبر دا عذاب نا نبی علیہ السلام فرمائی ہی المنجیتو دا تبارک اللذی نجات ورکون کی دا من عذاب القبر دا قبر دا عذاب نا نو پینزو منزونو پسی پینزو صورتو نوائی سار پسی صورت یاسین ماسپخین سورہ فتحہ مازدیگر سورہ عامہ تسالون بنی صورت سورہ نبا ماخام سورہ واقعہ و ماسخوتن تبارک اللذی اللہ پاک بے طول مشکلات آسانی اللہ دے زمان دے طول مشکلات آسان کی اللہ رب العزت جس سوئی اسا اور اللہ دامن توفیق رکھ